د هیواد د سقوط وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په لومړي ځل نن له یوې نړیوالې رسنۍ سره مرکه کوي. دا چې نوموړی ولې مرکې ته اړ سو او په وینا کې څه وایي، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه زموږ د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. د اوږدې خاموشۍ پای ولسمشر غني نن د جمهوري نظام په سقوط غږیږي. د افغانستان بېواکه سوي ولسمشر محمد اشرف غني ته نږدې سرچینو ویلي چې هغه د جمهوري نظام له سقوط څخه وروسته نن په لومړي ځل د یوې مرکې په ترڅ کې د نظام د سقوط په عواملو غږیږي. د جمهوري نظام د چارو ادارې د فرهنګي او ټولنیزو چارو رئیس محبوب شاه محبوب ویلي چې ولسمشر غني په دې اړه له BBC سره نن مرکه لري. د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له ننوتو او د جمهوري نظام له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې ډاکټر محمد اشرف غني یوې نړیوالې رسنۍ سره مرکه کوي. هغه د نظام له سقوط او هیواد نه تر وتو وروسته تر اوسه یو ځل د یوه ویډیویي پیغام له لارې ملت ته لنډه وینا کړې وه. اشرف غني په دې وینا کې خواشیني ښودلې وه چې د جمهوري نظام ترڅنګ طالبان او نړیواله ټولنه د افغانستان د سولو هڅو په بریالیتوب کې پاتې راغلل او په ګډه یې سیاسي ماتې وخوړه. د ولسمشر غني له هغې وینا وروسته پر هغه د نږدې سیاسي ملګرو، طالبانو او بهرنیو طرفونو له اړخه سولې سره د مخالفت، فساد، ناسمې رهبرۍ او نورو ناکامیو ګڼ تورونه لګول سوي. تمه کیږي چې ولسمشر غني به دې تورونو ته په خپله دې لومړۍ مرکه کې ځوابونه وایي او ملت ته به د نظام د ړنګېدلو ناویل سوي خبرې برسېره کوي. یوې باوري سرچینې تاند ته وویل چې د ولسمشر غني دا مرکه ممکن نن ترسره او سبا پنجشنبه خپره سي. د ولسمشر د وینا په اړه به مشال پریس تاسې ته ټکي په ټکي معلومات درکړي. له مشال پریس سره مل اوسئ او زموږ همدغه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.